اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو د چات جی پی ټي له لارې نه کوم معلومات چې موږ ورکړي موږ ته سوالونه جوړ کړي. نو لکه موږ استاد یو، موږ د کمپیوټر په اړه خپلو شاګردانو ته معلومات ورکړي، کمپیوټر هم زده کړی. نو تاسې کولی شئ د کوم شیان هم چې زده کړي د هغه راواخلئ، چاټ جي پي ټي کې ورته پیسټ کړئ او ورته ووایئ چې ماته له دغه نه پوښتنې جوړې کړه چې زه امتحان کې ورته راولم. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په دغه کې لکه مثالا زه به پوښتنه ورته ولیکم یا ورته ولیکم کمپیوټر سیسټم، نو انټر وکړم. نو زه مثالا استاد یم، نو زه غواړم چې له دغه کانټینټ دغه څه ما سره ډیټا ده له دغه نه دې ماته یو پوښتنې سوالونه دې جوړ کړي دغه د کمپیوټر سیسټم په اړه. که مثالا زه به دلته راځم، دا به راکاپي کړم، دلته کې به دا پیسټ کړم، بیا به سپیس میک دلته کې ورته ولیکم میک 10 questions out of this content. نو انټر چې وکړم دغه کوم څه ما پیسټ کړی، ګوره what are the main components of a computer system. نو ګوره لاستانې پوښتنې ماته جوړې کړې دغه کوم معلومات ورکړو. نو کولی شم یوه ورځ چې دغه خپل ټولو شاګردانو ته تشریح کړم او بله ورځ امتحان ترې اخلم، خو زه پوښتنې نه لرم، په دې کې زه پوښتنې نه شم پیدا کولی. ګوره چاټ جي پي ټي کې موږ پیسټ کړو، ورته ومې کولی شو هغه هم چې ورښودو، بله ورځ امتحان کې دغه پوښتنې یا هغه سوالې ورته راوستلی شو. what are the main components of computer system, what role does hardware play in a computer system. نو ګوره په همدغه کانټینټ د کوم معلومات چې هغه ورکړل له همدغې نه یې موږ ته هغه جوړه کړل پوښتنې. یا لکه مثالا دلته کې ورته لیکئ، دلته کې یو نوی چټ راواخلئ information about artificial یا AI artificial intelligence دواړه یو شی دي. لکه AI چې ده A چې ده artificial I چې ده intelligence، هغه دواړه مصنوعي ځیرکتیا معنی ورکوي. نو ګوره دا یې راکړو. نو که چېرې لکه مثالا اوس کولی شم دې ته ضرورت نشته چې دغه راواخلم په دغه کې پیسټ کړم، دغه کې تا ورته ویلی شم میک، لکه دغه کې موږ لاس ویلې، اوس به ورته وایو میک 15 questions out of this content. که کولی شئ لکه مثلا دغه کې ورته ویلی چې لکه اسانه وي یا سختې وي، لکه دلته کې ورته لیکلی شئ چې هغه سوال لکه سوالونه چې اسانه که سخت وي. انټر چې وکړئ نو کاته چې راسو وګوره څو دانې موږ پوښتنه ته نه کړې 15، نو موږ ته 15 دانې راکړې. نو که چېرې راسو اول وګورو what does AI stand for، دغه پوښتنه ده. ګوره what does AI stand for. نو که چېرې موږ دلته راسو دلته خپل ګوره AI artificial intelligence refers to، ګوره په دغه کې ورته تشریح کړی ده. نو دغه نه دغه راواخیسته له دغه خپل کانټینټ چې موږ سره ده له دغه نه یې پوښتنې جوړې کړې 15. لکه مثلا کولی شئ 2 more، لکه 2 دانې نورې دې پکاره دي. انټر ښکته راسئ، یو 2 دانې موږ ته جوړې کړې. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترې ګټه او پیدا واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.